یوري بیزمینوف چې د KGB یو جاسوس و او په 1980 کال کې کاناډا ته سیاسي پناه یوړل، دا ادعا کول چې د شوروي اتحاد په یو داسې پلان خبر دی چې امریکا ته د جګړې په میدان کې نه بلکې د امریکایي عوامو په خپل فکر او احساساتو ماته ورکوي. د دې ټکي ته اشاره کول چې د شوروي اتحاد د KGB اصلي فعالیتونه د عمومي مفکورې پر خلاف جاسوسي نه ده. 85% د KGB فعالیتونه په هغه برخه کې دي چې موږ ورته د نظریاتو جګړه وایو، رواني جګړه او یا فکری جګړه ورته وایو. دا ادعا هم لرله چې شوروي اتحاد په امریکا کې د امریکایانو د نظریاتو د بدلون لپاره اوږدمهاله پلانونه لري. د په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل او د KGB په مټ ببر کارمل، فیض الله امین او نجیب په څیر کمونستان واک ته رسیدل او یو بل وژل د بیلګې په توګه یاد کړل. دا هم وویل چې د یرغل مخکې کمونستانو یا خلقیانو لومړی افغانان په فکري او نظریاتي لحاظ مسموم او د مارکس او لینن په نظریو فکرونه ورککړ کړل. که څه هم ځینې افغانان په افغانستان کې د KGB د اهدافو په پلي کولو بوخت و، خو الحمدلله دوی هغه اهداف د مجاهدینو د سرشندنو په نتیجه کې لاس ته رانه وړل. خو بیا هم دا اړینه ده چې د بیزمینوف دا خبرې ښه په غور سره واوریدل سي او د خبرو په رڼا کې اوسنی حالات وڅېړل سي، ځکه چې دا په خپلو خبرو کې هغه څه بیانوي چې اوس مهال امریکا او د نړۍ نور استخبارات په کار وړي او که دقت وسي هر چاته هر څه واضح ښکاره کیږي. مثلا بیزمینوف وایي چې د شوروي اتحاد په استخباراتو کې یو ځانګړې څانګه وه چې د غیر حقیقي قصو او دروغینو اسنادو او شواهدو د طرحه کولو لپاره مشخصه وه. دا څانګه په KGB کې تر ټولو ځواکمنه څانګه وه او د کال $2 میلیونه بودیجه ورته ځانګړې سوې وه. په ورځني ډول په دې څانګه کې 15,000 کسانو په کور دننه او بهر کې په کار اخته وه. دا ټول کسان یوازې د نظریاتي جګړې، رواني جګړې او یا فکری جګړې په پرمخ بیولو بوخت وو. هغه څه چې بیزمینوف بیان کړي دي هغه کټ مټ په هغه شکل اوس هم په ټوله نړۍ کې په لویه کچه روان دي. د انټرنیټ په دې دور کې مستعار، ګډوډ او چټک ارتباطات خورا ډیر سوي دي چې دې چارې د بهرنیو فعالانو لپاره د پروپاګاندا، غلطو خبرونو او معلوماتو خپرول ډیر اسانه کړي دي. بیزمینوف د دې چارې د خطر او مضریت په اړه خبرداري ورکوي. حاصل د خبره یوري بیزمینوف د KGB یو جاسوس چې کاناډا ته په 1980 کال کې سیاسي پناه یوړله او د خپل استخباراتي ادارې په اړه د نړۍ خلکو ته معلومات ورکړل چې استخباراتي ادارې څه ډول په یو با امن، آرام او سوکاله هیواد کې خلک راپاروي او د شته حکومت پر وړاندې یې دروي. دې چارې ته فکری جګړه ویل کیږي او د فکری جګړې څرنګوالی د پخپل په دې یو ساعته بحث کې بیان کړی دی. نو راځي چې په ګډه یو او په افغانستان کې پر روانو حالاتو به ډیر ښه ډول ځان پوه کړو. Subversion is the term, if you look in a dictionary or criminal code. فکری جګړه داسې یو اصطلاح ده چې که تاسو په قاموس کې وګورئ نو تشریح یې د هغه کړنو څخه عبارت دی چې په مټ یې یو دین، حکومتي سیستم او د یو هیواد اقتصادي سیستم له منځه وړل کیږي او عموما د مخفي کړنو سره هم په یو ډول تړلې وي، لکه د پلونو نړول، د ریل ګاډو چپه کول او د پردې تر شا داسې نور خطرناک کارونه. Things as blowing up bridges, sidetracking trains, clock and dagger activity in Hollywood style. What I'm going to talk about now. اوس چې زه څه وایم هغه د فکري جګړې د اصطلاح سره کوم تړاو نه لري او نه د KGB د معلوماتو د راټولولو په اړه دي. زه فکر کوم یو تر ټولو لویه غلط فهمي دا ده کله چې هم تاسو د KGB په اړه خبرې کوئ نو شروع یې د هالیوډ د فلمونو د جوړونکو څخه کیږي، بیا د سیاسي علومو تر پروفیسورانو پورې، یا په بل عبارت د روسي چارو کارپوهان چې دوی ځان ته د جرائمو په برخه کې کارپوهان وایي and quote unquote experts on Soviet affairs or Kremlinologists as they call themselves. They think that دوی ټول فکر کوي چې د اندروپو او د ټوله KGB هدف دا دی چې د سوپرسونیک جټ الوتکې نقشه غلا کړي او شوروي ته یې یوسي او هلته یې د شوروي پر فوجي کمپنیو خرڅ کړي. دا د حقیقت یوه کوچنۍ برخه ده. it's only partly true. If we take the whole time, money and manpower that the Soviet Union. که چیرې موږ د شوروي ټول د پیسو ځواک، وخت او بشري ځواک ته وګورو چې دوی یې د USSR د پولې څخه د باندې مصرفوي نو موږ به پوه سو که څه هم رسمي ارقام یوازې د FBI او CIA سره دي چې د KGB د ټول فعالیت څخه د جاسوسي فعالیتونو د پیسو، وخت او بشري ځواک یوازې 15% نیولې، نور ټول 85% فعالیت یې فکري جګړه ده. 15% of the activity of KGB. The rest, 85%, is always subversion.
And unlike a dictionary of English, که څه هم د اوکسفورډ پوهنتون انګریزي قاموس فکري جګړه د شورویانو په اصطلاح کې هغه عمل بولي چې هغه ویجاړونکی او خونړی وي او هدف یې د دشمن د هیواد ملت او خاورې ورانول وي. نو په دې جګړه کې هیڅ زړهسوی نشته، نه پکښې د پلونو الوزول سته، نه پکښې د کوکاکولا د دبلي د لارې معلومات راټولول سته، او نه د فلمونو په ډول ګډوډي سته. دا هر څه په ښکاره ډول لیدل کېدونکي او عام څه دي. که ته یو څه وخت ورکړې کولی سې ویې وینې، خو د قانون له مخې دا ډول کړنې یو جرم هم نه دی. you give yourself time and trouble to observe it. But according to the law and law enforcement systems of the Western civilization, it's not a crime. دا ځکه چې په دې جګړه کې اصطلاحات پر بل مخ اړول سوي وي. موږ فکر کوو چې فکري جګړه مار به زموږ پلونه راورانوي، خو داسې نه ده. Beautiful bridges. No. فکري جګړه مار یو داسې څوک دی چې د یو بدلون په هدف راغلی وي، یو ډیپلومات وي، یو فعال وي، یو هنرمند وي، یا ما غوندې یو خبریال وي لکه زه چې 10 کاله مخکې راغلی وم. اوس نو فکري جګړه داسې یوه کړنه ده لکه یو 2 لارې سړک. ته نسې کولی چې یو داسې څوک په فکري جګړه کې مات کړې چې هغه باشعوره وي. You cannot subvert an enemy which doesn't want to be subverted. If you know history of Japan, for example. مثلا که تاسو د جاپان تاریخ ته وګورئ، تر 20مې پیړۍ مخکې جاپان یوه تړلې ټولنه وه. هغه وخت چې به کښتۍ د جاپان سواحلو ته راتللې، نو د جاپان داخلي فوجیانو ورته ویل چې ورکې سئ. Tell them to get lost. که به چیرې یو امریکایي 80 کاله مخکې د جاپان سواحلو ته راغلی او جاپانیانو ته به یې وویل چې داسې ښایسته برقي جارو مې درته راوړی دی او تاسو به ډېره ګټه وکړئ، نو جاپانیانو به ورته ویل چې مهرباني وکړه د دې ځایه ورک شه، موږ ستاسو جارو ته اړتیا نه لرو. که چیرې امریکایي نه ځي، نو جاپانیان یې پر دا سر ولي، ځکه چې جاپانیان غواړي خپل کلتور، مفکورې، رواجونه او ارزښتونه خوندي وساتي. You were not able to subvert Japan. یعنی په هغه وخت کې تاسو نسوای کولای چې جاپان د فکري جګړې په پایله کې بدل کړئ، او همدا ډول تاسو شوروي اتحاد هم نسوای ویجاړولی، ځکه چې باررونه یې تړلي وه، رسنۍ د حکومت له لوري تر واک لاندې وې، او ملت یې د KGB د داخلي پولیسو په تصرف کې وه. هغه ټایم مجلې او امریکن مجلې د خپلو ټولو ښایسته او ښکلو انځورونو سره چې په مسکو کې د امریکایي سفارت له لوري خپرېدلې، شورویان تر برید لاندې نسوای نیولی، ځکه چې دا مجلې هغه وګړو ته بیخي ور رسېدلې نه. هغه به د مجلو د خپرولو د ځای څخه راټولېدلې او په کچردانیو کې به اچول کېدلې. فکري جګړه هغه وخت کامیابه تمامېدلی سي چې فکري جګړه مار یو داسې هدف ولري چې هغه عکس العمل ښیي. A responsive target. It's a two-way traffic. یعنی دا یو 2 لارې سړک دی. امریکا د فکري جګړې یو اغیزمنونکی هدف دی. شوروي اتحاد ته د امریکا لخوا دا ډول یو عکس العمل یا ځواب نسته، یا په نیمایي کې یو ځای بند پاتې کېږي. دلته شوروي ته نه رسېږي. Halfway somewhere. It never reaches here. د فکري جګړې نظریه 2500 کاله مخکې ته ورګرځي. 2,500 years ago. لومړی هغه کس چې د فکري جګړې فورمولا یې تیاره کړل یو چینایي فیلسوف و چې نوم یې سن ځه و. By the name of Sun Tzu. To 2,500 years BC. 3500 قبل المیلادي. دی په چین کې د مختلفو محکمو یو مشاور و. د تر زیات فکر کولو وروسته وویل. And he said, after long meditation, that to implement که غواړئ چې د حکومت پالیسۍ پلي کړئ، نو دا به بیخي بې ګټې، وحشیانه او بې اغېزه وي چې د جګړې په ډګر کې جګړه وکړئ. counterproductive, barbaric and inefficient to fight on a battlefield. تاسو پوهیږئ چې جګړه د حکومت د پالیسیو د عملي کولو لپاره کیږي، او که تاسو غواړئ چې خپله پالیسي په کامیابه ډول پلي کړئ او بیا د همدې هدف دپاره جګړه پیل کړئ، نو دا یوه احمقانه تګلاره ده. د جګړې تر ټولو غوره کمال دا دی چې هیڅ جګړه پیل نه کړې، خو هغه اهداف په لاس راوړې کوم چې ته یې د خپل دښمن په هیواد کې لرې، ان تر داسې اندازې پورې چې ستا د دښمن عقل او فکر داسې کچې ته ورسیږي چې تا ته بیا د دښمن په سترګه نه ګوري، او تر داسې اندازې چې ستاسو سیستم او ستاسو ملت او ستاسو هیلې ستاسو دښمن په خپله قبولي کړي، نه ستاسې د غوښتنې په شکل کې، بلکې په ښکاره ډول، چې همدا حالت یې د مرګ په معنا دی، او همدا د فکري جګړې هغه نهایي هدف دی. که چیرې فکري جګړه کامیابه سي، نو ته خپل دښمن بې له مرمۍ ویشتلو وژلی سې. همدې ته وایي فکري جګړه.
the final stage of subversion, after which you can simply take your enemy without a single shot being fired if the subversion is successful. This is basically what subversion is. As you see, not a single man... په دې تعریف کې هیڅ یو پل ته اشاره نه ده سوې، که څه هم په هغه وخت کې به دومره ډېر پلونه نه وه. Not that many bridges at that time. But the basics of subversion is خو being... د فکري جګړې اساسات د KGB په مکاتبو کې او په پوځي اکاډمیو کې و هر شاګرد ته ورښودل کیږي. خو زه نه پوهیږم چې دغسې یو څه به د امریکایي افسرانو لپاره موجود وي او که نه، او همدا ډول د سیاسي تعلیماتو په اړه هم معلومات نه لرم. د ډیر کوشش سره مې د سنز کتاب ژباړه د ټورنټو په کتابخانو کې پیدا نه کړل او نه مې هم دلته په لاس انجلس کې پیدا کړای سوه. of a university in Toronto and later on here in Los Angeles. But it's a خو دا داسې یو کتاب دی چې په USSR کې یې پر هر هغه شاګرد زده کړه لازمي ده چې په راتلونکي کې د بهرنیانو سره د ده سر و کار وي. taught to be dealing further in his future career with foreigners. اوس نو فکري جګړه څه ده؟ دا پر څلورو پړاوونو مشتمله یوه پروسه ده. که چیرې یې موږ د لوړ سره راپیل کړو چې وخت یې داسې لاندې را روان وي. د فکري جګړې لومړي پړاو ته مرام بایلل یا بې ارزښته کول وایي. Process which is called basically demoralization. Says for itself what it is. It takes from say 15 د یوې ټولنې د بې ارزښته کولو دپاره د 15 څخه تر 20 کلونو پورې وخت پکار دی. ولې 15 یا 20 کاله؟ ځکه چې دا وخت د یوه نسل شاګردانو یا ماشومانو د روزلو دپاره کفایت کوي. one generation of students or children, one generation, one lifetime span of a دا د یو انسان هغه وخت دی چې د زده کړې ته مشخص کړی وي تر څو خپلې نظریې، فکر او شخصیت ته یو ثابت جوړښت ورکړي چې بیا تر هغه نه زیات مني نه کم، چې دا تقریبا د 15 څخه تر 20 کلونو پورې وخت نیسي. فکري جګړه کومې برخې لري؟ په دې جګړه کې په مختلفو لارو نفوذ کول شامل دي. د پروپاګاندا څخه کار اخیستل پکې شامل دي. مخامخ تماس شامل وي چې دا ټول به وروسته نور هم درته تشریح کړم. دا هر څه د ټولنې په زیاتو برخو کې شتون لري. په کومو برخو کې چې عامه نظریات جوړښت مومي لکه دینونه، تعلیمي سیستمونه، ټولنیز ژوند، وزارتونه، د قانون پلي کوونکي سیستمونه، فوج، په کارګره او مزدورکاره طبقه کې او اقتصاد چې دا 15 برخې دي. military, of course, and labor and employer relations, economy. Okay, 5 areas. I will not write them down because we will not have enough space. نور څه ځکه نسم لیکلی ځکه چې پر تخته نور ځای نسته. کله کله چې زه دا ټولې طریقې تشریح کوم نو شاګردان دا پوښتنې کوي چې آیا ته باوري یې چې دا هر څه د شوروي د نفوذ پایله ده؟ یقیني نه ده، خو دا زه چې په اړه خبرې کوم دا هغه تکتیکي فکري جګړه ده چې د جاپاني مارشل آرټ د تاکتیک سره مشابه ده. که تاسو د دغه تکتیک سره آشنا نه یاست نو هغه دا دی چې که چیرې ستا دښمن ستا په پرتله لوی وي نو دا به ډېره سخته وي چې د هغه د مخامخ حملې مقابله وکړي. Very painful to resist his direct strike. که چیرې یو ځواکمن سړی ما پر مخ وهي نو دا به بیا ګټه وي چې د حمله په لاسو دفع کړم. چینایي او جاپاني د زودو هنر موږ ته دا راښیي چې په دغسې حالاتو کې څه باید وکړو. لومړی باید ځان یو طرف ته کړو او د ده څوک ونیسو او د ده دا حرکت پر هغه لور جاري وساتو پر کم لور چې ده ګزار کړی و تر څو دښمن په شاتني دیوال کې ولګېږي. پوه سوئ؟ او دلته چې څه پیښیږي هغه دا دی چې هدف سوی هیواد یوه غلطي کوي. که چیرې د فکري جګړې هدف یوه آزاده دیموکراتیکه ټولنه وه نو په ټولنه کې زیات حرکات وي. Different movements within the society. عادي خبره ده چې په ټولنه کې داسې خلک هم وي چې د دې ټولنې سره خلاف وي. مثلا مجرمین، په ذهني ډول د حکومت سره خلاف خلک، شعوري دشمنان، عصابي ناروغان چې د هر څه سره مخالف وي. Personalities who are against anything. دا په حقیقت کې د دشمن یوه جاسوسه ډله ده. دوی به خرڅ سوي وي او اوښتي به وي او د دشمن دپاره به په کار اخته وي. هغه وخت چې دا حرکات ټول پر یوه لور روان وي نو دا یې وخت دی چې دا حرکات په واک کې ونیسي او نور یې هم جاري وساتي تر څو دا ټولنه په یو ناورین کې اخته کیږي. Continue with
until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. همدا په حقیقت کې د مارشل آرټ تاکتیک دی. موږ دښمن نه راګرځو، موږ اجازه ورکوو چې مخ ته ولاړ سي او آن مرسته ورسره کوو چې پر هغه لور ولاړ سي چې موږ یې غواړو دی ولاړ سي. یعنې د یوې ټولنې د بیا ارزښته کولو لپاره په هره ټولنه کې ځینې تمایلات شتون لري چې د ټولنې د اصلي او اساسي اصولو څخه خلاف وي. اوس که د دې تمایلاتو څخه ګټه پورته کوي او نور یې هم زیاتوي، نو لاملونه به یې په ګوته کوي. To capitalize on them is the main purpose of the originator of subversion. So we have religion. چې هغه عبارت دی له مذهب، تعلیم، ټولنیز ژوند، د واکدارۍ ډول، کار او بیکاري او په پای کې د قانون او اوامرو څخه چې دا ټول شپږ کیږي. دا هغه ساحې دي چې فکري جګړه پکښې کې پر مخ وړل کیږي. اوس نو دا لاملونه څه معنا؟ Of subversion. What it means exactly? In case of religion, destroy. مثلا مذهب ګډوډ یې کړه، جنجالي یې کړه، زیاتې ډلې او فرقې پکښې پیدا کړه چې د خلکو توجه هغه څه ته راواوړي چې هغه به په اصل کې هیڅ موضوع نه وي. هغه وخت چې په یوه ټولنه کې قبول سوی مذهب په کراره ګډوډ سي او د مذهب اصلي هدف ورک سي او خلک د اشخاصو په خبرو پورې وتړل سي، په دغه وخت کې نو ته خپل هدف ترلاسه کولی سي. With the supreme being. That serves the purpose. د دې هدف دپاره به ته رښتینې قبولې سوي او محترمې مذهبي ټولنې په غیر حقیقي ټولنو بدلوي. د خلکو توجه به د اصلي لارې څخه راګرځوي او په مختلفو ناحقه لارو کې به یې مشغولوي. Attract them to various different faiths. تعلیم خلک د داسې یو څه څخه راوګرځوه چې ثمره لري او مؤثر وي. مثلا د بهرنیو ژبو، ماشین جوړولو او دوايانو د جوړولو پر ځای دوی ته د جګړو تاریخ، طبیعي خواړه، کورنۍ اقتصاد او جنسي زده کړې تدریس کړه. Food, home economy, your sexuality. هر هغه څه ورته تدریس کړه چې دوی شاته پاته کوي. Okay? ټولنیز ژوند په دودیز ډول جوړ سوي تعلیمي مرکزونه په جعلي تعلیمي مرکزونه او ټولنو بدل کړه. سربند یې د خلکو څخه واخله، مسؤلیت یې د عادي وګړو، ټولنې او عادي ډلو څخه سلب کړه او داسې خلکو ته یې په لاس ورکړه چې نااهله، کاغذفرانه او بیوکراتان وي. Instead of social life and friendship between د ګاونډیانو ترمنځ د ټولنیز ژوند پر ځای دولتي کارګر وګمار، بیا به خلک د ټولنې څخه معاش وړي؟ نه، د کاغذفرانۍ د دولتي کارګرو لوی اندېښنه بیا ته او د ټولنې د وګړو ترمنځ ټولنیز اړیکې نه وي. د دوی لوی اندېښنه د حکومت څخه د معاش ترلاسه کول وي. نو په داسې حالاتو کې به د دوی د کار ګټه څه وي؟ د دوی بیا په دې پروا نه کیږي. دوی د ځانه هر ډول خپل سری کار کولی سي تر څو حکومت او خلکو ته دا وښیي چې دوی بې ګټې نه دي. to show to the government and to the people that they're useful. Okay. Away from the natural links. د واکدارۍ ډول د وزارتونو عادي شخصیتونه چې په دودیز ډول یا د عوامو په خوښه راغلي وي او یا د ټولنې د مشرانو په رایه راغلي وي، په مستقیم ډول په داسې اشخاصو بدل سي چې هیڅ چا هیڅکله هم نه وي انتخاب کړي. ان بیخي خلک بد ورڅخه وړي، خو بیا هم دوی شتون لري. Groups of people whom nobody elected. Never. As a matter of fact, most of the people don't like them at all, and yet they exist. چې د دې ډلې څخه یوه یې رسنۍ ده. رسنۍ چا ټاکلې ده؟ Who elected them? How come? رسنۍ خورا ډیر ځواک لري. ان ستاسو پر ذهنونو تقریبا بشپړ واک لري. دوی ستاسو پر فکرونو غلبه کولی سي. خو دوی ته چا رایه ورکړې ده؟ چا راوستلي دي؟ دوی ان دا واک لري چې ستاسو د خوا پر انتخاب شو کسانو باندې د ښه او بد ټاپې ووهي، لکه ولسمشر او اداره یې. دوی ته دا اجازه چا ورکړې ده؟ سپیرو اګنیو به چې لیبرالانو ډیر بد ورڅخه وړل، رسنۍ والا څو کمزوري بوټپاکان بلل او همدا د دوی حقیقت دی. خبریالان فکر کوي چې دوی پوهیږي، خو نه پوهیږي. The level of mediocrity. د ناپوهۍ کچه په لویو رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، لویو تلویزیوني شبکو کې سره یو برابر ده. ته هڅه مه کوه چې ښه خبریال سې، ته باید عادي خبریال یې او په همدې سره ته ښه ګزاره کولی سې او دا ډېره اسانه ده.
تا ته به د کاله $1,00,000 راځي. نور نو دا فرق نه کوي چې ته ښه خبریال یې که کمزوري، خو فقط چې و کیمرې ته خاندې او خپله وظیفه ته پر مخ وړې. بس همدومره، نور رقابت نسته. د واکدارۍ ډول په کراره د هغه چا لخوا له منځه ځي چې نه وړتیا لري او نه د خلکو خوښ وي چې دوی دې پر واک وي، خو بیا هم دوی پر واک وي. To keep them in power, and yet they do have power. Okay. یوه بله پروسه هم سته چې قانون او د قانون پلي کول ټولنه او جوړښت یې ورباندې له منځه ځي. په تیرو 25 کلونو کې که تاسو زړو او نوو فلمونو ته وګورئ، تاسو به ووینئ چې په نوو فلمونو کې د امریکا یو پولیس او یو افسر لیونی، عصابي او بیریدلی ښکاري. Dumb, angry, psychotic, paranoid. خو هغه مجرم بیا ښه برابر ښکاري، سګریټ څکوي او خپلې نشې کوي، خو په عام ډول دی یو ښه جوړ سړی وي، چالاکه وي. He's a nice human being. He's creative. خو یوازې په دې خراب وي چې ټولنه یې نه غواړي. مګر عمومي قومندانۍ بیا یوه جنګ خوښې او سرنخلاصه تعریف شوې وي. پولیس بیا یو غټ بې ادبه پولیس وي چې د خپل واک څخه ناوړه ګټه اخلي. په عمومي ډول دا فلمونه داسې جوړ وي چې د هغه خلکو پر وړاندې کرکه او بې باوري رامنځته کوي چې ستا ساتنه ور د غاړې ده او قانون او حاکمیت یې په لاس کې دي. People who are supposed to protect you and enforce law and order. اخلاقي اړیکې لکه د انجلا وارنر قضیه چې په لاس انجلس کې 2 کاله چلیدل، خو بیا هم ځینې لیکوالان وایي چې تاسو وګورئ چې دی څومره ښه سړی و. ځینې شاهدان هم وه چې دوی خپله هم مجرمین وه او ویل یې دی ډېر ښه سړی دی. ما یوه ورځ ورڅخه وغوښتل چې زما د یوه دښمن کور وسوځوي، خو ده ونه سوځوي. My enemy, and he wouldn't do it. He's a nice fella. Erosion. A slow. په کراره سره د اخلاقي اساساتو بدلون تر داسې اندازې چې بیا یو مجرم بیخي مجرم نه بلل کېږي، دی یوازې یو تورن بلل کېږي، که څه هم د ده جرم ثابت وي. د دوی سره بیا هم دا شک وي چې مړ یې کړي او که نه، چې پاته دې وي او که نه، باید ویې نه وژنو. دا به د وژلو لایق نه وي. همدا یې فرض کړی وي چې دی باید ونه وژل شي. Murderer. Thou shalt not murder. That should be the presumption, not that thou shalt not kill. کار او بیکاري په دغه مرحله کې د 15 څخه تر 20 کالو پورې موږ د ګمارل کېدونکو او ګمارونکو ترمنځ د عادي راکړې ورکړې اړیکې خرابې کړي دي. Traditionally established links of bargaining between employer and employee. په دې برخه کې د مارکس او لیلن پخوانی نظریه داسې ده چې که یو شخص 15 بوجې غله ولري او بل شخص بیا 15 جوړې بوټونه ولري، نو دوی کولی شي چې یو د بله بې له پیسو معامله وکړي. And the natural exchange without money is when they bargain between each other. خو د یو ناولده او پردي شخص په منځته راتلو سره چې هغه بیخي پردی کس وي او لومړي شخص ته وایي چې دا غله دته مه ورکوه، ماته یې راکړه او دی دې هم خپل بوټونه ماته راکړي او زه به بیا ستاسو ترمنځ تقسیم کړم. So that the economy will go. چې په دې ډول سره اقتصاد له منځه ځي او دا د طبیعي راکړې ورکړې د پای په معنا ده. کله چې کلونه مخکې د سوداګرۍ اتحادیې رامنځته شوې، نو د دوی موخه دا وه چې کاري حالت ته پرمختګ ورکړي او د کارګرو حقوق د هغه ګمارونکو لخوا خوندي کړي چې کارګر تنګوي، ځکه چې دوی ډېر پیسې لري. په لومړیو کې سوداګریزو اتحادیو کار وکړ، خو اوس تاسو وینئ چې د راکړې ورکړې پروسه هیڅ ډول مثمره نه ده، چې دا بیا په اقتصادي ډول کارګرۍ او معاش ته وده ورکوي. Compromise, which is leading objectively to betterment of working conditions and increase of salary. What we see اوس موږ وینو چې د کارګرو تر هرې مظاهرې او احتجاج وروسته کارګر تاوان کوي. که څه هم د دوی معاش 10 سلنه پورته کیږي، د ګرانۍ په خاطر، د وخت د ضایع په خاطر، پر همدې سربیره بیا په میلیونونو نور کسان هم د دې احتجاج څخه کړیږي، ځکه چې اقتصاد اوس سره تړلی دی لکه یو جسد. که به پخوا کارګرو احتجاج کاوه نو هیڅوک نه ځینې ځورېدل، خو اوس دا ناممکنه ده. که دا نن د کثافاتو راټولونکي احتجاج وکړي، په دې ټوله میلیوني ښار کې به بدبویي وي او هیڅوک به خپل خدمات نشي ترسره کولی. د بیلګې په ډول په کویبیک کې د برقي کارکوونکو احتجاج د ژمي په منځ کې و.
سړی یخی کېدی، خو دوی بیا هم مظاهره کړې وه. آیا دوی خپل معاش ډیر کړ؟ نه، دوی وبایلل. ګټه چا وړل؟ د اتحادیو مشرانو. د احتجاج لاملونه څه دي؟ د کاري حالت ښه والی؟ نه، دا خو بیخي نه دی. نو څه دي چې دا نه دی؟ مفکوره ده چې ودې کپیټالیست ته ځان ثابت کړي. د رمې د پسونو غوندې هر څه منونکي کارګر چې دا خلق تعقیبوي او د دوی بې اطاعتي هم نسي کولی. ولې؟ ځکه که دوی بې اطاعتي وکړي نو دوی ته به څه پېښ سي؟ وژنې. د لاریو چلوونکو ویشتل د وژونکو لخوا. د بیلګې په ډول په مونټریال کې ما په خپلو سترګو ولیدل هغه وخت چې زه د CBC خبریال وم چې دا یوه کاناډایي خپرونکې اداره ده. کله چې د الوتونکو د کارخانې کارکوونکو په کارخانه کې کمپیوټران او سامان آلات خراب کړل، ادارو والا بیا نور کارکوونکي وګمارل. د دوی موټرونه چپه کړل سول او وسوځول سول. د دوی کورونه وسوځول سول او کوچنیان یې تهدید سول او ځینې خو یې لا قرباني هم سول. ولې داسې وسول؟ چې د کارګرو حالت ته پرمختګ ورکړي؟ نه، مفکوره. دا هغه څه دي چې په عادي ډول پیښیږي. دا به ښایي د شوروي اتحاد په مرسته پیښیږي یا نه، خو د دغه ډول حالت څخه په لویه کچه استفاده کیږي او د شوروي اتحاد د پروپاګند د سیستمونو د لارې لوی او ستر ښودل کیږي. خو څنګه؟ کله چې کاري اتحادیې مظاهره کوي نو د پروپاګند یو سیلاب را روان سي او رسنۍ دا نظریه خپرول په پراخه اندازه پیل کړي چې د کارګرو حقوق، او موږ یې هم د توتیانو په شکل ورسره تکراروو. بلې هو، د کارګرو حقوق. د چا حقوق؟ د کارګرو؟ نه، یوازینی ازادي چې خپل کار د خپلې خوښې سره سم خرڅول دي هغه د اتحادیو د مشرانو لخوا د کارګرو څخه اخیستل سوی دی. زه غواړم چې ساعت په $2 کار وکړم، نه په 2.5. خو دا حق زه نه لرم. زما ازادي راڅخه اخیستل سوې ده. زه پوهیږم چې که زه ساعت په $2 کار وکړم، نه په $3، زه به د هغه چا سره چې هغه لټ او حریص دی ښه مقابله وکولی سم. زه $3 نه غواړم، زه یوازې $2 غواړم. خو یا ما ته د رسنۍ، د تجارت او د اعلاناتو د کمپنیو لخوا دا باور را پیچکاري سوی دی چې زه ډیرو پیسو ته اړتیا لرم. او تاسو پر تلویزیون داسې یو اعلان اوریدلی دی چې وایي لږ مصارف کوئ؟ هیڅ کله نه. که ته یو 6 سلنډره موټر ته ضرورت لرې که نه، خو ته یې باید رانیسې، او هغه هم ډیر په تلوار. کله چې زه دلته په موټر کې راتلم، په محلي راډیو کې یو مشهور خبریال ویل بیړ وکړئ او بچت وکړئ. پتلونان د خرڅ لپاره. په ډیرو رانیولو بچت وکړئ. By buying more. بېشکه دا به ډېر بې ځایه وي چې تاسو فکر وکړئ چې د اعلاناتو دا اداره د KGB لخوا جوړه شوې ده. بېشکه چې دا KGB نه ده جوړه کړې. کله چې ما د دوی لپاره کار کاوه نو هغه څه چې موږ وکړل دا دي: موږ به زیاتې خپرندوی ادارې فعالې کړې، لکه د زده کوونکو ټولنې، مذهبي ډلې چې د توکم پالنې ادبیات به هم ورسره وه. دا ادبیات که به د مارکس او لینن مستقیم پروپاګند هم نه وو، خو د کارګري ډلې د حقوقو په اړه به قانوني هڅونه وه. د ژوند د ښه والي په اړه، د مساواتو په اړه. مساوات. فکر وکړه. ولسمشر کینیډي یو ځل وویل چې موږ به امریکایي ولس په دې قانع کړو چې ټول خلک په مساوي ډول زیږېدلي دي. آیا ټول خلک یو ډول زیږېدلي دي؟ آیا په بایبل او یا په بل یو مقدس کتاب کې هغه که د هر مذهب وي داسې یو څه راغلي دي؟ که تاسو په ما باور نه کوئ نو کتابخانې ته ولاړ شئ او ویې ګورئ. د خلکو د مساواتو په اړه یوه خبره هم نه ده پکښې راغلې، خو برعکس خبره راغلې ده. ستا په کړنو به خدای ستا په اړه فیصله کوي. هغه څه مهم دي چې ته ترسره کوې. ستا شخصیت مهم دی. د مساواتو دپاره هیڅ توجیه نشته. که تاسو غواړئ چې مساوي واوسیږئ نو تاسو باید چې سره مساوي یاست. تاسو یې باید وړتیا ولرئ. خو بیا هم موږ خپله ټولنه د مساواتو پر اساس جوړوو او وایو چې خلک سره مساوي دي. موږ او ټولنه پوهیږو چې دا یوه غلطه خبره ده او دا درواغ دي. ځینې خلک جګ او بې عقلان وي او ځینې بیا لنډي خو چالاک او هوښیار وي. If we make them که موږ په زور سره مساوي کړو، equal by force, که موږ د مساواتو اساس
په خپل سیاسي جوړښت کې ځای پر ځای کړو، نو دا داسې ده لکه پر ریګو چې کور جوړوي، که ژر و که پس دا به راونړېږي او دا خامخا پیښېږي. Sooner or later it will collapse, and that's exactly what happens. خو موږ یعنی شوروي پروپاګنډچیانو تاسو پر هغه خوا پورې وهو چې تاسو غواړئ ولاړ شئ. بلې خلک ټول سره مساوي دي. د مساواتو شعارونه رښتینې دي که یا؟ په دې اړه ښه فکر وکړئ. Is it true or not? Think about it. آیا باید فرصتونه د هر چا دپاره مساوي وي که نه؟ مثلا زما او د یوه بې ادبه مجرم دپاره چې د بل هیواد څخه راغلی او دلته ځان د حکومتي مرستو دپاره ثبتوي. ما تر اوسه پورې یو ځل مرسته ترلاسه کړې، خو ما یو ځل هم غوښتنه نه ده کړې او په دا 13 کاله کې ما هره وظیفه ترسره کړل، د ساتونکي په توګه، خبریال، ټکسي چلوونکی، هر څه. او زه هوسا نه وم. خو ځینې خلک بیا دا هر څه نه خوښوي. نو ولې باید موږ مساوي فرصتونه ولرو؟ So why should we have equal opportunity? ولې؟ ځکه باید مساوي فرصتونه ولرو چې ښه والی راسي. بله هو، په مساوي شرایطو کې باید مساوي فرصتونه ولرو. خو تاسو پوهیږئ چې خلک سره مختلف دي. د ښه والي لپاره هو که برابر وي نو موږ د بهترۍ او کمال یوې معینې اندازې ته رسیږو چې دا په فرضي ډول یو لرې راتلونکی دی. هو، خو موږ پوهیږو چې د هر ډول توجیه سره سره بیا هم خلک نشي سره مساوي کېدلی. Could not be equal. ولی باید په قانوني سیستم کې مساوات ولرو؟ In the, say, legal system. زه په خپل ځان د ښار یو عادي وګړی ګڼم او یو بل سړی چې دلته د غلا او وژنو دپاره راځي. Here to rob and shoot. Say, د متحده ایالاتو ادارې د کارټر په وخت کې په زرګونه مجرمین د کیوبا بند ته یوړل. دوی مجرمین ثابت شوي وو. آیا ته فکر کوې چې دا به مناسبه وي چې زه او زما فلپینۍ ښځه چې د بخښنې په غوښتلو سره د آس په ډول د یوه روغتون په یوه لابراتوار کې د تخنیک کار کوي باید هغه ډول حقوق ولرو لکه د کیوبا مجرمین چې یې لري؟ as a criminal from Cuba? ولې؟ خو بیا هم موږ د توتیانو په شکل مساوات او مساوات تکراروو. او د شوروي پروپاګنډچي سیستم موږ ته دا باور راکوي چې مساوات یو اړین څه دي. دیموکراسي چې په 13 پیړۍ کې د دې هیواد د پلار د خوا تاسیس شوې وه هغه هم مساوات نه دی. In the last century is not equality. دا داسې یو سیستم دی چې مختلف او غیر مساوي خلک پکښې د یو بل په مرسته په پرله پسې سیالیو کې او په پرله پسې ښه والي کې اوسېدلی In constant perfection. نه په داسې مساواتو کې چې د یو ښه سړي د خوا په واشنګټن ډي سي کې پر تحمیل شوی وي. Nice person in Washington DC. خو یو مخیز مساوات بیا په شوروي اتحاد کې شتون لري. هر سړی په کثیف والي کې د بل سره مساوي دی. Everybody is equal in dirt. Except some people are more equal than the others in Politburo. که چیرې یو هیواد په بشپړ ډول بې موراله او بې ارزښته کړې نو هیڅ شی به هم په داسې حال کې په دې هیواد کې ګټه نه کوي چې ته په دې نه پوهیږې چې څه صحیح دي او څه غلط، ښه او بد، چیرې چې د ظلم او ښه والي ترمنځ تفاوت نه وي، چیرې چې د کلیسا مشران کله کله وایي چې د عدالت دپاره زور زیاتی کول او په ځانګړي ډول بیا د ټولنې د اصلاح دپاره د کاراګوای او سلوادور په ډول هیوادونو کې د توجیه وړ دی او یا هم په ریډیژیا کې، او موږ هم غوږ ورته نیولی وي او وایو چې ښایي دا به رښتیا وي. آیا دا رښتیا دي؟ نه، ظلم هیڅ کله توجیه کېدلی نسی. په ځانګړي ډول بیا هغه چې په ټولنه کې د عدالت دپاره کیږي، کوم چې د مارکس او لینن مفکوره ده. Produced by Marxist-Leninists. That is my former colleagues. بل قدم بې ثباته کول دي. Okay, so we reached that point. The next step is destabilization. د دې نامه څخه ښکاري چې د دې چارې هدف بد څه وي، یعنی ټولې هغه ادارې ناارامه کول چې یو د بل اړیکې سره لري او منل شوي ادارې وي، او یا ستا د دښمن په هیواد کې چې کومې ټولنې دي. دا به څه ډول ترسره کوي؟ د دې کار دپاره د پوره ډلې جاسوسانو د لیږلو اړتیا نشته چې هلته پلونه پټاو کړي. تاسو یې پرېږدئ چې دوی یې پخپله وکړي. د عملي کولو ساحې یې د تیرو قضیو په پرتله لا اسانه دي.
not like the previous case. د KGB لاسوهنې به په دې برخه کې تر تیرو برخو په ګرانه د معلومولو وړ وي. In this case, په دې برخه کې جرمونه د حالت نه لري. مثلا لکه په دې وروستیو کې چې یو پروفیسور USSR ته تللی و او د مارکس او لینن کورسونه یې بیا په کالیفورنیا کې معرفي کول. دلته به دې پروفیسور ته هیڅوک ونه درېږي چې لاسونه واړوه ته ونیول سوې، ځکه چې دا یو جرم نه دی، ان ستا د هیواد پر وړاندې یو اخلاقي جرم هم نه دی. نو د عملي کولو ساحه دلته نور هم اسانه کیږي. مثلا اقتصاد، بیا هم کار او بیکاري، قانون او اوامر، relations, right? To law and order او ورسره فوز plus military. And او بیا هم رسنۍ، خو په بله طریقه چې زه به یې وروسته تشریح کړم. wider scope, little bit. دا ساحه په عموم کې همدا درې وي. اقتصاد، Okay, basically 3 areas. په راکړه ورکړه کې سختي راوستل. Radicalization of bargaining process. که په تېره مرحله کې موږ په نظري ډول یو څه جوړجاړی د دوو خواو ترمنځ د یو درېمګړي په مټ په یو ډول تشریفات راوستلی سوای چې د دواړو پر غوښتنو یې یو ځغلنده نظر کاوه، خو دلته سخت درجې ده. Introduction of arbitrary judges, third side, objectively judging the demands of both sides. Here it's د بې ثباتۍ په radicalization. مرحله کې موږ ان د یوې کورنۍ ترمنځ لا جوړجاړی نسو کولی. خاوند او میرمن به نه پوهېږي چې څه سم دي. خاوند به غواړي چې کوچنیان یې پر میز ډوډۍ وخوري، خو میرمن به غواړي چې ماشومان په خونه کې کتار کښېني او پر ټوله فرش خواړه سره وپاشي. دوی تر هغو جوړجاړی نسي سره کولی تر څو جګړه سره ونه کړي. They cannot come to compromise. دا ناممکنه ده چې دوی دې د ګاونډیانو سره هم یو صحیح جوړجاړي ته سره ورسیږي. ځینې خلک ګاونډیانو ته وایي چې په دې وخت کې زه اوبه نسم درکولی، ځکه چې دا دقیق زما د سپي د ګرځولو وخت دی. هغه بیا قبض کیږي او په غوسه کیږي، یعنی دوی جوړجاړي ته نه سره رسیږي. بیا نو دوی یوې ملکي محکمې ته سره ځي. دې ته د خلکو د اړیکو سخت دریځ کول وایي چې د دوی ترمنځ نور جوړجاړی نه وي، فقط جنگ او جنگ. Human relations. No more compromise. عادي او عامې اړیکې سره خرابې وي. The normal, traditionally accepted. په مدرسو او مکتبو کې د شاګردانو او استادانو اړیکې خرابې وي. Teachers and students. In schools and colleges. د کارګرو او سرخیالانو ترمنځ اړیکې خرابې او ستونزمنې وي. In economical sphere between laborers and employers are further radicalized. د کارګرو قانوني غوښتنې نه منل کیږي. Of the legitimacy of demands of خو په work. جاپان کې بیا د زید نظریه دا وایي چې کله چې یو کارګر د خپل سرخیل سره دعوه لري نو په اخلاقي ډول نشي کولی چې د خپل سرخیل سره جنگ وکړي. خو په امریکا کې بیا دا قصه سرچپه ده. څومره چې جګړه سخته وي هغومره ښه بلل کیږي او دوی ته اتلان ویل کیږي. په دې وروستیو کې چې په امریکا کې د ښاري بس د کمپنۍ کارکوونکو مظاهره کړې وه نو د محلي تلویزیون خبریالانو د دې مظاهرچیانو سره مرکې کولې او ویل یې چې دوی ښه کار کوي. دوی په خپل کار ویاړي. یوه کورنۍ چې خاوند یې د بس چلوونکی و نو ده دا فیصله کړې وه چې په ځنګله کې یو ځای خیمه ووهي. The husband was a bus driver. Now they decided in a protest against the bosses to camp somewhere in the forest. همدا کورنۍ یې لیدونکو ته د اتلانو په شکل ښکاره کول. To the audience as a heroic, nice people. د مسافرو چلوونکو او ټکټ خرڅوونکو ترمنځ سختې نښتې یو عادي څه بلل کیږي. And the strikers are presented as something normal. 15 یا 20 کاله وړاندې به زموږ سره دا اندېښنه وه چې ولې دومره نفرت. We would be angry, say, why? خو نن یې په قصه کې نه یو او دا راته عادي خبره ښکاري. همدا سخت درځي کله په وسلوالو پیښو بدله سي. لکه څه ډول چې ما په تېره مرحله کې دا ښه سمه روښانه کړل، د خلکو ویشتل او وژل. همدا ډول قانون او اوامر دا هم داسې یو مرحلې ته رسېدلې وي چې خلکو به پخوا خپل کوچني جنجالونه په ارامه فضا کې سره حلول، خو په داسې حالاتو کې بیا هر وړه او غټه پیښه محکمې ته روانه وي. Peacefully and legitimately. Now we are getting with this court cases in the smallest. موږ په خپل ستونزې نسو حلولی. ټولنه په لویه کچه یو د بل سره ضد وي، افراد سره ضد وي، ډلې او ډلې سره ضد وي. Between individuals, between groups of individuals and the society at large. په دغه حالاتو کې رسنۍ په لویه کچه ځان د ټولنې په مقابل کې راولي، بیخي جلا او پردی. Separate
alienated. په دغه مرحله کې بیا که ستاسو په یاد وي یو څو ساعته وړاندې ما د خوبوړو په اړه خبرې کولې. هغه امریکایي شاګردان چې په لوموبو پوهنتون کې یې زده کړې کولې او یا د پرمختلونکي ملت هغه شاګردان چې زما ورسره سروکار و بیرته د شوروي څخه راولېږل سي Are being sent back. او یا که دوی دلې په امریکا کې هم وي خو د فکري جګړې ښکار سوي وي داسې خلک میدان ته راوستل کیږي. هغه خوبوړي خلک راپورته کړل سي کوم چې د 15 یا 20 کالو راهیسې بیده وو. They slept for 15 to 20 اوس دوی years. د احزاب مشران سي خطیبان سي Leaders of groups, preachers, په لویه کچه دوی فعال سي I don't know, public. او یو ناڅاپه دوی په سیاسي چارو کې هم ورګډ سي. یو هم جنس باز را مخې ته سي. 20 کاله مخکې خپله سپکه خواري پر مخ وړل چا پیژندی نه خو اوس دی د خپلې خوارۍ څخه یوه سیاسي موضوع جوړه کړې. Now he makes it a political issue. دی د رسمیت عزت او بشري حقوقو غوښتنه کوي او د یوې لویې ډلې خلکو مشري هم کوي. د خلکو او پولیسو ترمنځ د بدمعشانو او عام خلکو ترمنځ شخړې وي. پروا نه کوي که تور د سپین په وړاندې ولاړ وي که ژړ د زرغون په وړاندې ولاړ وي خو یوازې د دوی سرو لیکو ته باید وکتل سي. تر هغو چې دا ډلې یو د بل پر وړاندې په جګړو اخته وي کله کله به فوځي جګړې وي کله کله به وسلوالې جګړې وي نو همدې حالت ته د بې ثباتۍ حالت ویل کیږي. دا خوبوړي چې زیاتره یې د بهرنیو جاسوسان دي د دغه بې ثباتۍ سرلاري وي. داسې نه ده چې دوی د هغه ځای څخه راوستل سي او دلته خوشي سي. هغه څوک چې دوی ته کار کوي هغه مخکې له مخکې لا دلې دي. United States. The person who takes care is دی already د دغه here. ښار یو معتبر ښاري وي. کله کله دی د مختلفو بنسټونو څخه پیسې هم ترلاسه کوي ځکه چې دی د بشري حقوقو دپاره د ښځو د حقوقو دپاره او د ماشومانو او بندیانو د حقوقو دپاره مبارزه کوي. Human rights, women rights. داسې خواخوږي ښاریان هم وي چې د دوی سره مالي مرسته کوي. Americans who donate. دغه د بې ثباتۍ مرحله مستقیما د بحراني حالت لامل کیږي. مثلا د پرمختلونکي ملت په قضیه کې چې زه پکښې فعال وم. In case of developing nations, that's the area where I was active. The process starts د بحران پروسه هغه وخت شروع کیږي چې کله قانوني اشخاص نور خپل کار پر مخ نسی وړلی نو د ټولنې تهداب نور نړیږي او درېدلی نسی. پر ځای مصنوعي اشخاص ټولنې ته پمپ سي. مثلا خپلسري شوراګانې. که ستاسو په یاد وي ما یې مخکې هم په دې اړه یادونه وکړل لکه ټولنیز کارګر چې دا د عوامو د خوا نه دي رامنځته سوي. رسنۍ چې هغه هم په خپلسري ډول نظریات خپروي. ځینې نااشنا ډلې چې دا دعوه لري چې موږ ټولنه رهبري کولی سو خو په اصل کې دوی نه پوهیږي. دوی فقط غواړي چې پر ځان خلک راټول کړي او بیا ورباندې خپلې ګډوډې نظریې وپلوري. ځینې خبرې یې د مذهب راخیستې وي او ځینې یې د ځانه په ګډې کړي وي او په دغه مرحله کې دغه مصنوعي کسان د واک غوښتلو دعوې کوي. که دوی ته واک ور نه کړل سي نو دوی یې بیا په زور اخلي. مثلا ایران ناببره پکښې انقلابي شوراوې رامنځته سوې. څه ډول انقلاب؟ دلته خو کوم انقلاب نه و خو بیا هم دوی خپلې شوراوې لرلې. دوی د قضا واک اخیستی د محکمې واک یې اخیستی د قانون واک یې اخیستی چې دا ټول په یوه شخص کې سره را یو ځای و. د چا چې عقل لا پوره نه و of legislation and that they had the power of judicial. All of them combined in one person. دی به نو د هارډورډ پوهنتون یا برکلي پوهنتون فارغ و. هیواد ته به بیرته راغلی او دا فکر به یې کاوه چې دی د ټولنې د ټولو ستونزو په حل پوهیږي. He knows the answer to all the social economical problems. Okay? بحران یو داسې حالت دی چې ټولنه نور نسی کولای سالم تعامل وکړي او ټولنه نور نړیږي او همدا د بحران معنا ده. په داسې حالاتو کې عوام په یوه ژغورونکي پسې ګرځي. مذهبي ټولنې د یو مسیح په انتظار وي. مزدوران وایي چې په موږ کورنۍ پسې ده نو باید چې یو قوي دولت ولرو. یو سیاسي حکومت به شوي چې یو مرکزي حکومت وي چې کارګرو ته کار پیدا سي. موږ نور د دې مظاهرو څخه ستړي یو. The employers on their place and نور موږ خلاصون غواړو. موږ یو قوي شخص ته اړتیا لرو. یو قوي حکومت ته اړتیا لرو. یو مشر ته. یو ژغورونکي ته. ملت نور بیخي ستړی دی. a savior is needed. Population is sick and tired already. په دې وخت کې نو یو ژغورونکی را پیدا سي
چې هغه نو یو بهرنی ملت وي او یا هم داخلي او داسې څوک وي چې پر ځان یې ښه نومونه ایښي وي خو مفکوره یې پردۍ وي مګر بیا هم راسي او وایي چې زه به ستاسو مشري وکړم. Some sort, Bishop Muzureva, like in Zimbabwe, doesn't matter. په دې وخت کې نو دوه امکانات وي. And says, I will lead you. So we have two alternatives here. یا داخلي جګړه پیل سي او یا اشغال. Civil war and invasion. Okay? See how it داخلي goes? جګړه څه شی ده؟ لبنان یې ښه مثال کېدلی سي چې پکښې داخلي جګړه په مصنوعي ډول د فلسطیني ازادۍ غوښتونکي ټولنې لخوا وتپل سوه. اشغال بیا لکه په نورو ډېرو هیوادونو کې مثلا افغانستان. Invasion we have in many other countries like Afghanistan. او یا نور ختیځ اروپایي هیوادونه چې د شورویانو لخوا اشغال سوي وه چې د دوی دواړو پایله یوه وي. بله مرحله بیا د عادي کولو ده. عادي کول یو ډېر مختلف لغات دی. Normalization is a very ironic word, of course. دا لغات د چکسلواکیا د 1988 د حالاتو سره رازېږېدلی دي چې په هغه وخت کې د شوروي پروپاګانډ او بیا نیویارک ټایمز اعلان وکړ چې هیواد اوس په عادي حالت کې دی. ټانګونه پراګ ته رسېدلي دي. نور نه مظاهرې سته او نه تشدد. عادي یا عادي کول. په دې مرحله کې په یوه ټولنه کې خپل سري واک چلوونکي نور انقلاب ته اړتیا نه لري او نه نور کوم تشدد ته اړتیا لري. دا د بې ثباتۍ برعکس حالت دی چې په زور سره ثبات راولي. So this is the reverse from destabilization. Basically it is stabilizing. نور دغه ټول خوبوړي فعالان، کارګر او همجنسبازان، پروفیسوران، مارکسیستان او لیننستان د یو څه وخت دپاره له منځه یوړل سي. دوی خپل کار وکړ. اوس نو دوی ته نور ضرورت نسته. Eliminated physically sometimes. They done their job already. Okay? They are not needed anymore. نوي واکداران ثبات ته اړتیا لري چې خلک او هیواد ورباندې وغولوي او د بریا څخه ګټه پورته کړي. To exploit the country, to take نور نو advantage انقلاب بس دی او دا هغه څه دي چې په څو هیوادونو کې پېښ سوي دي. ستاسو بنګلادیش په یاد دی؟ دا هغه ناخواله ده چې زه پکښې ښکېل وم. لومړی د دوی سره مجيب الرحمن و. په 1991 کال کې دی د خلق د ګوند مشر و. عوامي لیگ هغه د سټالین په ډول بریتونه چې یو او اکثره وخت به په روسیه کې و. په 5 کلونو کې دی د خپل پخواني مارکسیست همکار لخوا وویشتل سو. د خپل وظیفه تر سره کړل. په افغانستان کې دا پیښه 3 ځله تکرار سوه. اول ترکی و، بیا امین و او اوس ببرک کارمل. دوی یو په بل پسې پرله پسې د خپلې وظیفې تر پوره کولو وروسته سره ووژل. لومړي کس افغانستان بې روحیې کړ، دویم کس بې ثباته کړ او دریم یې افغانستان بحراني کړ. ببرک کارمل د مسکو راوړل سو او د واک پر ګدۍ کښېنول سو. همدا ډول یو څه په ګرانادا کې په دې وروستیو کې ترسره سول. مورس بیشوف چې یو مارکسیست و د یو جنرال اوستن په واسطه ووژل سو او هغه هم یو مارکسیست و. نو انقلاب نور باستی. اوس د ثبات وخت دی. د اوس څخه باید نور حملې نه وي. نه باید د ښځو شعارونه وي، نه د ماشومانو او نه نور لیبرالیزم. وچه کلکه دیموکراتیکه او پرولتاریا ازادي به وي. No more lib, period. Good, solid, democratic, proletarian freedom. اوس نو که دا پروسه شاته بیایې نو خورا ډېره خواري غواړي. کنن امریکا غوښتي وای چې ګرناډا اشغال کړي او د دې فکري جګړې مرحله برعکس کړي، نو ځینې خلک به ووایي چې دا ښه خبره نه ده چې د ګرناډا دا ښایسته هېواد دې اشغال سي. To invade a beautiful country. ښه، نو تا دا پروسه دلته ولې نه دروله؟ کله چې ګرناډا ته فقط دا کیڼ اړخي خلک راورسېدل، ولې د مورس بیشوف په لومړي ځل واک ته پرېښودی؟ آیا ګرناډایانو دی غوښتی؟ دا ډېره د پوښتنې وړ خبره ده. دوی دا سړی نه غوښتی. دی پخپله د کودتا د لارې راغلی. صحیح؟ اوس نو موږ حالاتو ته اجازه ورکوو چې نور هم مخته ولاړ سي تر څو چې بحراني حالت ته ورسېږي او بیا ژر په عادي کولو واوړي. او بیا نو امریکا پریکړه کوي چې دا هیواد
اشغال کړي، ځکه معلومه سوله چې دا هیواد د شورویانو دپاره یوه پوځي اډه ده. بېشکه دا یوه شدیده پرېکړه ده او بېشکه دا د بحري ځواکونو یو رحم دی چې دوی پکښې 18 نفره وبایلل. دا یوه بده پیښه ده. دا پروسه د بحراني کېدلو څخه وړاندې ولې نه درو یا په عقلي ډول به دوی تا ته دا اجازه نه درکوي. دا بیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه بلل کېږي. دوی ډېر محتاط وي چې د امریکا یوې ادارې ته لا هم په کورنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي، خو په کورنیو چارو کې د شوروي په لاس وهنو یې بیا پروا نه کېږي. اوس نو که دا پروسه د دې مرحلې څخه برعکس کوي، نو دا یوازې او یوازې په پوځي ځواک باندې ممکنه ده او بس. پر مځکه بل داسې ځواک نشته چې دا پروسه د دې ځای څخه پر شا کړي. په دغه مرحله کې بیا د امریکا و پوځي اشغال ته اړتیا نه لري، خو یوه قوي عمل ته اړتیا لري، لکه په چیلي هیواد کې د CIA پټې مداخلې ته اړتیا وي تر څو بهرنیان دې ته پرې نږدې چې واک ته ورسیږي او بیا هیواد مخکې له هغه باثباته کړي چې محلي جګړې لا نه وي نړولې. د داخلي ښې اړخو ملاتړ وکړي، هغه که په پیسو وي که په خاینو خلکو وي فرق نه لري، فقط هیواد باثباته کړه چې داخلي جګړو ته ولاړ نشي. خو لیبرالان به بیا وایي چې دا کار د قانون خلاف دی. کانګرس به د CIA د دې پټو کارونو لپاره پیسې برابري نه کړي. ولې نه؟ موږ باید ورته انتظار سو تر څو د عادي کولو پروسه راورسیږي او د شوروي ټانګونه د لاس انجلس په هوایي میدان کې راښکته سي. او دلته د بې ثباته کولو په مرحله کې هم دا ممکنه ده چې دا پروسه برعکس وګرځو. دا به بیا تر دې مرحلې هم اسانه وي. دلته به بیا د CIA دخالت هم نه غواړي. پوهېږئ دلته څه ته ضرورت دی؟ د ځینو لیبرالانو مخه نیول او د هغه دښمنانو چې په خپله په ټولنه کې ګمارل سوي دي. فقط همدومره ساده. د رسنیو لیبرالان به بیا غوغا جوړه کړي چې دا د امریکا د قانون خلاف دي. موږ څه ډول په زور د مجرمینو مدني حقوق ردولی سو؟ دا ښه خبره نه ده. نو موږ بیا اجازه ورکوو او وایو چې سمه ده، مجرمین خو د مدني حقونو حق لري، نو راسه هیواد بحراني حالت ته یوسه. دا یوه ډېره خونړۍ طریقه ده چې دوی ته موقع ورکړي او را محدود یې نه کړي. زه دا نه وایم چې د فرانسیسکو ټول خناسان او همجنس بازان په توقیف خانو کې واچوه، بلکې اجازه مو ورکوه چې سیاسي ځواک دې ولري. په انتخاباتو کې یې منیسه چې دوی پر چوکۍ کښېني، ان که د ښاروالۍ په کچه وي، د حکومت په کچه وي او که د فدرال په کچه وي. دوی باید پر دا سر ووهل سي. که داسې یو څوک پر واک سي، دا یو دښمن دی. د دې کار څخه مه بیریږئ، دا یو دښمن دی. که په دې مرحله کې دښمن نه وي، نو دی به په دې مرحله کې دښمن سي او وروسته به بیا دی حتما وویشتل سي. خو په دې مرحله کې دی دښمن دی. دوی د یوه حق په ردولو یو لوی خدمت کوي تر څو پر خپلو پوچو نظریو خلک رازیات کړي او یو ځواکمن سړی سي، یو داسې سړی چې بیا د چوکۍ په زور خبرې کوي. د ځانګړو ازادیو منع کول او په دغه مرحله کې اجازه نه ورکول به د حالاتو د بحراني کېدلو مخه ونیسي او شاید د بې ثباته کولو د پروسې مخه به هم وګرځول سي. چې د تجارتي اتحادیو نامحدوده ځواک په دغه مرحله کې ور کم کړو او منحصر یې کړو، نو اقتصاد به د نړېدلو څخه راوګرځول سي. چې یو قانون ورته وضع کړو او شخصي کمپنۍ د عوامو پر نظریاتو او مفکورو د برید کولو څخه رامنع کړو تر څو په ګذابو مصارفو اخته نشي. یوه کمپنۍ لا هم باید تا دې ته مجبور نه کړي چې تر هغه زیات څه ځنې واخلي چې ته یې غواړې. باید داسې یو قانون وي که ته د موټر اعلان کوې نو یوازې به داسې نه وایې چې اوس یې واخله او پیسې به چت کړه. دا باید غیر قانوني کار وي چې څوک زیات مصرف کوي. ځان را محدودول مخکې د دغه پروسې د شروع څخه د ځان را محدودول یو مذهبي کار و، ځکه چې واعظینو به په نصیحت کې موږ ته ویل چې د دنیا خوښول ښه خبره ده، خو دا د انسانانو اصلي هدف نه دی. موږ داسې جوړ سوي نه یو چې خورا زیات خوشبو استعمال کړو. موږ باید تر دې ښه کار وکړو. د انسان بدن یوه داسې پیچلې وسیله ده چې هدف یې باید تر دې زیات لوړ وي.
And it's very easy to avoid destabilization by نو دا ډیر اسانه ده چې د بې ثباتۍ مخه د دې حریصو کمپنیو په ردولو سره ونیسو. یوه کوچنۍ ازادي تا دې ته مجبوروي چې بې ضرورته توکي او سامان واخلي. products and goods. They turn you into machines. دوی ته د یو ماشین په ډول کوي، لکه یو چنجی، فقط وخوره، مصرف وکړه. How long an average appliance lasts? په کور کې یو عادي ماشین اوس څومره وخت وهي؟ تر یوه کال هم لږ وخت. تا ولې؟ Where's workmanship? We want you to... هغه مقاومت څه سو؟ خو دوی غواړي چې ته یې بیا بیا رانیسې. لکه ما چې وویل، د بې ثباتۍ مرحله ډېر په اسانه په واقع کېدلی سي. ټولنه په خپله او یا د ټولنې د مشرانو په تعقیب به ټولنه د ځان محدودیت ته راوګرځي. Self-restraint. دا ډېره سخته ده چې موږ په اسراف اخته سو، خو باید اخته سي او یا به ودې مرحلې ته ځان رسوي. موږ په روسیې کې یو متل لرو، وایي که د سهارا دښته د کمونیستانو تر واک لاندې سوه، نو هلته به بیا د ریګو کمی وي. نو باید چې تاسو خپلې هیلې په دغه مرحله کې لاره لنډې کړئ تر څو در باندې ناوخته نه سي. خو یا موږ دا غواړو چې ویې کړو. د نا امیده کولو یا مرام بایلولو مرحله. بیا درته وایم چې د دې مرحلې برعکس کول تر ټولو اسانه دي. لومړی د پروپاګند په مهارولو. دا هغه اسانه لاره ده. د شورویانو بېشماره ادبیات او لیکنې، شوروي خبریالان، شوروي پروپاګندچانو ته پر امریکایي تلویزیون نظریات ورکوونکي فعالان، دوی باید چې مهار کړل سي او دا ډیره اسانه ده. دوی نه خوابدي کېږي. دا په یاد ولرئ. خو امریکا ته به لا نور هم په احترام ګوري. خو کله چې زما پخوانی همکار ولادیمیر پوزنر د شپې لیکي په پروګرام کې راڅرګند سو او بیا ټیډ کوپل پوښتنه ځینې وکړل چې ښاغلی ولادیمیر، ته د دې په اړه څه فکر کوې؟ دی به نو څه فکر وکړي؟ دی په خپله د پروپاګند یوه آله ده. دی هغه فکر کوي څه چې اندروپوف ملګري ورته ویلي وي. دی د شوروي د فکري جګړې د سیستم مازې یوه ښایسته صافه ګویا ده. او ټیډ کوپل بیا تاسو په دې باور کوي چې زما ملګری فکر هم کولی سي. The process of demoralization may not have started. د ناهیله کولو او نا امیده کولو پروسه به بیخي راپیل سوې نه وای که چیرې په دا اوله مرحله کې د هیواد څخه چې د فکري جګړې یو هدف و په عملي ډول نه په تشددي ډول د پردیو نظریو مخه نیول سوی وای. Ideology. I don't want America to follow the pattern of ancient Japan. زه نه غواړم چې امریکا دې د پخواني جاپان لاره انتخاب کړي چې هر بهرنی یې لیدي چې د امریکا پولو ته رارسیږي نو دی دې وولي. خو که چیرې دی تاته په حلوا کې زهر درکوي نو تاسو باید چې ورته ووایاست چې نه، موږ خپله حلوا لرو. If at that point the society is strong, brave and که په دې مرحله کې ټولنه قوي او زړوره او پوره شوي which are foreign, او د پردیو نظریاتو د راواردېدلو مخه ونیول سي، نو بیا د دې ټولو پیښو مخه نیول کېدلی سي. I've been to Philippines and I was shocked. زه په دې وروستیو کې فلیپین ته تللی وم او هلته بیخي حیران سوم چې د منیلا په څېر یو لوی ښار کې ماشومان کړونکي سروز یا میوزیک ته غوږ نیسي. د یوه خواږه محلي او تاریخي سروز ملت چې د هسپانیې د خوا ډېر پخوا ورته معرفي سوی، ښایي 2-3 پیړۍ یې کېږي، په ناڅاپي ډول یوه کثیب سروز ته غوږ نیسي. Blasting their radios at full blast. په دومره आवाज چې راډیو سره پټاوي. دا ولې؟ I spent many years watching the reactions of India. ما په هندوستان کې ډېر کلونه تیر کړل د هندوانو د عکس العمل په کتلو، د هالیووډ د فلم تر کتلو وروسته چې د فلم د سینما څخه د باندې وځي. دوی دا فکر نسی کولی چې د امریکایان ولې دومره مصرف کوونکي دي. خپل د ښایسته موټران هر 15 دقیقې وروسته ماتوي. دوی څه ډول یو بل د $500,000 په بدل کې ویشتلی سي. آیا دا رښتیا دي چې دوی د جنسیت په اړه ډېر فکرجن دي؟ تاسو فکر وکړئ چې د هند په ډول یوه هیواد کې د تلویزیون پر پرده هر غړی جنسي حرکات لیدل کیږي چې د دغه ډول شخصي اعمالو پر وړاندې دوی په دودیز ډول احترام لري. Respect to this private matters. او یا په پاکستان کې
And United States expect this. آیا امریکا د دغسې خلکو څخه د احترام تمه لري؟ هیڅکله نه. هو بله، دوی به یې فلمونه ګوري، لس 15 روپۍ به پر ورکوي چې دغه ډول کثافات وګوري، خو چې راووځي نو خپل ماشومانو ته به وایي چې د امریکایانو احترام مه کوئ، ځانونه د امریکایانو په شکل مه کوئ. نو د ناامیده کولو یا مورال بایللو پروسه هم دلته په سر کې بندېدلی سي، که د راواردېدلو په شکل کې وي، که د یوه کارپو په شکل کې وي. او دا کار یوازې یوه اقدام ته اړتیا لري چې هغه ډېر اړین دی. اړتیا نشته چې د واشنګټن ډي سي څخه د KGB ټول جاسوسان پسې واخلي. تر ټولو سخت او په عین حال کې ساده ځواب د فکري جګړې پر وړاندې هغه دا دی چې د دغه لومړي ځایه څخه او یا تر دې هم مخکې پیل په وکړي او ټولنه بیرته مذهب ته راواړوي. هغه څه چې ته نه لمس کولی سي، نه یې خوړلی سي او نه یې اغوښتلی سي، خو داسې څه چې ټولنه چلولی سي او ساتلی سي. د شوروي یو ساینسپوه شاپاریویچ چې د مذهب سره یې هیڅ کار نه و، دی د کمپیوټر ساینس عالم و او یوه ډېره مغلقه پلټنه یې پر سوسیالي هیوادونو وکړل. د هر هغه هیواد ته سوسیالي یا کمونیستي ویل چې مرکزي اقتصاد به یې لاره، چې جوړښت به یې مخروطي شکله و او ده دا کشف کړل. په حقیقت کې دی په دې خبر سو. Just brought to attention of his readers that civilizations like Mohenjo-Daro چې د منجادارا چې دا په هند کې یو تمدن و، لکه د مصریانو، لکه د مایا او بابلیانو په څیر تمدنونه د مځکې د مخه څخه هغه وخت غیب سول چې کله یې مذهب د لاسه ورکړ. بس همدومره اسانه دوی په پناه سول. اوس د هیڅ چا نه دي په یاد. disintegrated. Nobody remembers about them anymore. Well, distantly. So, the idea... نو ټولنه په نظریو باندې چلیږي او خلک د یوې ټولنې په شکل کې ساتي. خدایي اخلاقي ښوونې، intelligent moral agents of God. The facts, the truth, the exact... حقیقت او علم به ښایي ټولنه ونه ساتي. دا ټوله پرمختللې کمپیوټري ټکنالوژي به ټولنه د غیبېدلو او وژل کېدلو څخه ونه ساتي. dying out. آیا تاسو تر اوسه اورېدلی دي چې یو چا دې د 2 + 2 = 4 په ډول د یو حقیقت دپاره ځان قرباني کړی وي؟ دا یو حقیقت دی. ما تر اوسه داسې یو سړی نه دی لیدلی چې وایي دا یو حقیقت دی او زه تیارم چې ما وولو. زه د دې حقیقت دفاع کوم. But millions sacrificed their... خو په میلیونونو خلکو خپل ژوند، ازادي او استراحت د خدای په څیر حقایقو دپاره قرباني کړه. God. Like Jesus Christ. او یا هم د عیسی مسیح دپاره. دا یو عزت دی. ځینې خلک د شوروي په توقیفونو کې مړه سول او دوی ښه په آرامه مړه سول، د هغه چا په ډول چې د ستالین د اوږده ژوند چغې یې وهلې، که څه هم په دې ښه پوهېدل چې دی به اوږد ژوند ونشي کولی. Something which is not... د مذهب داسې یو شی دی چې ماده نه ده خو ټولنه چلوي او په مرسته یې ټولنه ژغورل کیږي. خو که د 2 + 2 حقیقت راسو او د حقیقت د خپل ژوند د لارښود اصل او د خپل شتون په توګه ومنو، نو بیا موږ مرو، که څه هم د حقیقت دی او هغه بل بیا څوک ثابتولی نشي. موږ یې فقط احساسولی سو او باور ورباندې کوو. نو د فکري جګړې ځواب په حیرانونکي ډول ډېر ساده ده. اړتیا نشته چې خلک وولي او یا کروز او برشین توغندي د قمندانیو پر لور وار کړي. At Andropov's headquarters, you simply have to have faith and prevent subversion. ډېر ساده. باید چې ته باور ولري او د نورو خلکو وسوسې رد کړي. په بل معنا ځان باید د فکري جګړې قرباني نه کړي. هڅه مه کوه چې د پهلوان په څیر خپل دښمن په سوک ووهي او بیا تر لاس ونیول سي. دغه ډول حمله مه کوه. د خپل معنوي ځواک په زور فکري حمله وکړه. که معنوي ځواک نه لري نو خپل معنوي ځواک پیدا کړه او همدا یې یوازینۍ حل لاره ده. بس همدومره.